که ښایسته فنکار و په شکل صورت او د اداکارۍ هنر هم ورتلو. خالد صاحب څه نامه وه؟ یاره په ټایم کې ما نه ذهن نه شي خبر رانه راشي. ښه د بس جي زه کور کې یوازې وم او زما بس سوکونه هغه ته یېرېږه ما ته غټه اداکار یې اسف خانه او دا چې دی سون لري وایي نه ما زما دغه ما ته خیر دا سړی لږ دغه دی وایي لکه زه زما ټبر مړه شوه دی له ما خوا لاندې راغلی زه پکې بیمار یم اتم کال مې دی دی له ما خوا لاندې راغلی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سوات ته راغلی یم او سوات کې دې وخت کې یم په رنګماله ده او یو داسې فنکار سره ناست یم چې د پښتو فلمونو کې که ښایسته فنکار و په شکل صورت او د اداکارۍ هنر هم ورتلو نو هغه دا فنکار و. قدرت ته به بل څه منظوره وه چې دوی بیمارو نیوه، په ډېرو فلمونو کې کار کړی دی او ښه کار یې کړی دی. فلم چې کوم خلک خوښوي نو یې به یې پېژني چا چې فلمونه کتلي. غواړم دوی سره څو خبرې. عثمان غني صاحب څنګه یې ستاسو؟ بس ژوند دی بس تېرېږي. عثمان غني صاحب اول خپل پېژندګلي وکړي چې تاسو بنیادي طور د کوم ځای یئ؟ زه خو لکه پیدا شوی خو زه د سوات یم او پلی مې نیکلی دی. د پلی نه دلته راغلي سوات مشران مو راغلي؟ ښه. او څو وروڼه خویندې یې؟ نو بس وروڼه خو مې نشته. ښه. خویندې دې وي؟ دوه خویندې هغه مړه دي، دوه مې وروڼه هم مړه وو. ښه. والد صاحب څه نامه وه؟ یاره په ټایم کې ما نه ذهن نه شي خبر رانه راشي. ښه. د دې شناختي کارت کې به وګورو. دا کې والد صاحب د پلی نه دلته راغلی و؟ هغه دغه و فوج کې و. ښه فوج کې بارمل کې. ښه. بیا هغه نیولی و ښه. او شیشې به له بیا ورکولې و. ښه. هغه امان ډېر سخت تېرې شوي دي. ښه. نو زما پلار چا لیدلی و هغه وخت کې زه ورکوټ وم تقریبا دغه 10-11 کاله وم او زما لکه څوکونه زما وښې و زمونږ هغه خور واده شوې وه و د هغې دغه مونږ دې خوا راغلو خو زمونږ نصیب وشوه که نه زه خو په خپل کلي کې چېرته لاړ شي نو انشاءالله تاسو خو پته ولرئ چې هغه هلکه واقعي دا سړی خو ډېر دغه والا سړی دی. عثمان غني صاحب سبق دې ویلی دی؟ سبق مې نه دی ویلی. نه دی ویلی. دې فلم ته څنګه لاړې؟ یاره شوق مې بس بدر صاحب دې خدای وبخښي هغه بس زمونږ خوښ و هغه. د هغه د وجې لاړې فلم ته؟ لکه بدر صاحب شو، اسف خان شو، نعمتسرای دا زما ډېر خوښ و. کوم فلم کې ډومبی راغلی او کوم کردار دې وکړو؟ زوی د شیطان د بدر صاحب زوی یم. زوی د شیطان کې د بدر صاحب زوی یم. ښه. ستا خو ډېر فلمونه داسې چې پکې هیرو هم راغلی یې که نه؟ راغلی وو جي او ډېر. ښه. زوی د شیطان نه پس دې بل کوم فلم وکړو؟ یاره نو ډېر شوي دي. خبره د پښتو شوه او خبرې د بله ډېر شوي دي خو زما نه ذهن مې لږ دغه شي که نه. ښه. تاسو زیاتو فلمونو کې سیکنډ هیرو راغلي یئ که نه؟ نور کردارونه مو کړي دي؟ داسې مین مې هم کړي. ښه. ټول به دې څومره فلمونه کړي؟ یاره جي دغه 25 نه ده 21-22. ښه. دا د کم کال نه تر کم کاله پورې؟ دا مې تقریبا د 91-92 نه دغه. ښه. او اخري فلم دې کوم یو و؟ د میدان به زه ګټم. میدان به زه ګټم دا اخري فلم و؟ ولې دې فلم پرېښو بیا؟ د بس جي زه کور کې یوازې وم. ښه. او زما بس سوکونه ښه لکه صفا خبره وکړم ما دا سوکونه که نه زما شوق ډېر زیات و خو کور کې مې څوک نه و. ته سوچ وکړه لکه پلار دې نه وي ورور دې نه وي نو څه ما دا څه ژوند به ته څنګه تېروې؟ هلته که دا کېږم زه
شرمېدم نو ما وی راشه اوس نه فلم کې چې تاسو زما را ژوند دی دې چې وشي بس بیا ما یاره قرار به شي فلم کې چې تا کم کار کولو نو په هغې به معاوضه ښه میلاوې ده که نه یاره سوی ماله خو به یې راکولې تقریبا په هغه وخت کې 25-30,000 روپۍ لوی شي زموږ دپاره هغه وخت دا لوی غر به طور هیرو د ړومبی فلم کوم یو چې په ته پکې هیرو راغلی نو ډېره خبره د پښتو چې ده دا ما به زر صاحب یو شان دا و زما کار دلاسې هو دا و خو لکه هغه داسې فلټر چې یا به خرابو به دی هغه نه هر چې دې خراب کړه هغه فلم به فلم به خراب شو هغه له خدای پاک داسې یو دغه ورکړه نو فلم کې مو صرف کار کړی دی که نه او که خپل فلمونه هم جوړ کړي لکه زرین سواتي د خپلې سرمایې نه خلاص خپل فلمونه جوړ کړي نو فلم خو موږ لومړنی فلم چې زبیر شیطان موږ چې دغه فلم لومړنی یو دغه په هغې باندې موږ واخیست او فلم بیا خرڅ شو زموږ او لکه پیسې پې زموږ ونه لګېدې نور ما لکه پردو فلمونو کار کړی فلم کې د کار کړی دی په دې خفه یې که خوشحاله یې یاره بس مړه مې هسې چې حالات چې ښه که نه زه صحیح و خو لکه مطلب دا چې بیا هم بدر صاحب څونه غټ اداکار ښه شو لکه موږ دغه ته راغلي مطلب دا چې لکه بیا هم مرګ دی د بدر صاحب سره په فلم کې راتلل سیکنډ هیرو دا وړه خبره خو نه وه ډېر ګران کار و بدر صاحب مخامخ کار کول ډېر ګران کار زده کړه دې کړې وه که همداسې قدرتي ده تا له خدای پاک دا صلاحیت درکړی و یاره دا بدر صاحب د رفضا مې لیدل به زموږ یو شوق و زه هغې سره زموږ اوس که نه دا زبیر شیطان فلم و د زبیر شیطان نه پانزیب هغه فلم په هغې کې همیش ګل ته وي دا عثمان په دې کې څه کرکټر دی هغه ته یېرېږه ما ته غټ اداکار یې اسف خانه او دا چې دی اسم لري وایي نه ما زما دغه ما ته خیر دا سړی لږ دغه دی وایي لکه زه اسم نه ما خو هغه یو بوج زمان جوړ کړی و هلکه ما زه سینما ما په شکل صورت خدای پاک ښایسته پیدا کړی که نه خو دا ده چې لږ ډېر خدای پاک دغه را کړی اوس خو زه لږ دا ګوره خبرې یو شانتې کوم چل را باندې څه وشو دا څه کیسه شوې ده نه بس دا جي دا ټول د بدر نو او څه یو لانجن ده که نه دا ما رپورټ وګوره دا داسې وي د تک سپینې وي وګوره زما د حالات وګوره دا خو چې دې نه مخکې راغلی و دا تا لیدلی وی دا دونه ما یو ویډیو کې لیدلی وي ستا هغه وخت کې حالت ډېر نن خو الحمدلله زه خوشحال شوم ستا حالت ډېر ښه دی چې دا دې په کاونټا ګرځي بار ته وځي دا ستا ته څه شوګر شوي وو که څه شوګر ښه شوګر د وجې دا دونه مسلې پیدا شي دا ولې چې ځان به خیال ساتې موږ به د ځان خیال نه ساتو وروره چې څه دغه او به موږ خوړل 5 ټایمه روټۍ مو خوړه چې کله ما د یو وخت او بې درېغه خوراکونه او پیسه ډېره وه هر څه ډېر وو موږ یې مړه دا ډېر سوچ کوو چې لکه دا خو ځان خرابوي بچي دې څه دي له خیره یو زوی مې دی لوڼه نشته صرف یو زوی دی کور واله شته دغه ټبر ستا ټبر نه نشي ده وفات شوي ده خلک یې واده شوي او بیا خو ژوند سړی بیماره وي نو بچی خو د خیال ساتي که نه نه بس خره ګزاره کوي مړه ښه څه کوي بچی دې څه کوي هغه رشکه چلېږي رشکه چلېږي دا کور مور خپل دی نه کرایه دا اوس چې کومې وظیفې میلاو شوې دي فنکارانو او اداکارانو ته که نه زموږ یو تنظیم دی د آرټس ایکشن فاونډیشن نو په هغې کې ستا رجسټریشن شوی دی شوی دی زما یو بله پیره هم ماله رانه کړو یا د دې نه مخکې پیره هم ماله رانه کړو بس څه ویم نو دا کلچر محکمې اوس دا پیسې میسې نه د داسې کسان لی ورکړه چې څه به یم نو زه چې هغه زموږ مخامخ راغلي یو او زموږ شاګردان نو څه زموږ نصیب به داسې عثمان غني صاحب اوس که زه دې خلکو ته وژړم دا خلکو بیا وایي مړ دی جاړي هلکه ولې جاړم خو صرف الله نه بس د الله نه غواړه د انسان نه تمه مه کوه ګوره بیا خدای پاک وسیلې جوړوي که نه
او نه ما له خو هر څه هغه راکوي ښه په خدای هغه نه که بس په الله باور وساته او د الله نه غواړه. خو دا ستاسو د آرټسټانو دپاره دا یو تنظیم جوړ شوی دی او د هغې چیرمین چې دی نو ډاکټر نیاز علي خان دی او تاسو ګوره خو زه پته چې دی او طارق خان دا خو هغه ته خو لږ دا ووایه دا تاسو ولې دا انشاءالله وایي ورته که نه نو هغې کې چې کوم دی روخانۍ چې ورته خلک وایي که نه هغه سینې وایس چیرمین دی شازما حلیم ډېرو ډرامو کې مو سره کار کړی دی. طارق جمال صاحب سره ښه انشاءالله ستاسو دا پیغام به هغوی ته هم رسي او انشاءالله موږ به دله په خپل سمیم کوشش کوو ځکه چې دا ستا حق دی ته بیمار یې ته فنکار یې تا خدمت کړی دی فلم دپاره یا د ډرامه کې خو د کار نه دی کړی ډېر مې کړی دی ډېر څونه ډرامې ډېر دي ما خو فلمونه سیوا هغه کړي ښه نه دا مقامي طور دې کړي دی که نه د ټي وي میوي ډرامو کې دی کړی د ټي وي مې دغه والا کړی یو دغه نو راغلی سلیمان نوم ویل شي او په غټه جګه کې ما سره کار کړی. نه د ټي وي ډرامو کې دی کړی دی هاو که نه موږ هاو که نه ښه د ټي وي ډرامو اردو والا ښه د اردو والا دا محمد سیم په کوم و او ډېر غټ ډغه وه دا ده چې موږ لکه دغه یو که نه لکه اوس لکه دا شي الله دې روغ صحت درکړي او الله دې د خپلو خزانو نه چې کوم دی نو ستا غیبي سبب وکړي. انګلیش فلم نه جوړېدو دلته راغلي وو کوټې والے سره نه هغه سره زه خپله جمال شاه سره مو کار هغه سره مو کار الله دې دا خپې هم جوړه که شکر دی ښه شوی ما چې په کمال کې صحیح کړی وی زما خو دا خیال وکړي په دې زمانه یو سړی خبر کېږي نه ولې زه لږ ټیټ نه یم نه بیا به دا خلک بول چې یاره دا یا خبرې نه زموږ ذهن دې دی چې دا شی زه لیلا نه لیلا پېژنې ډانس ما سره ډېر ښه کړي لیلا ډانسره چې ما سره الله دې چې په څه خوشحالېږي الله دې زما سره چې چا سره ښه کړي که نه یا الله زه یم په دواړو جانې خوشحاله کړي. که عام خلک نه راځي د چا په ښه که نه د فنکار خو په کار ده چې هغه اسوده وي خو چې فنکار خو د فنکار په ښه راشي که نه. محمد حسین زما دوست دی که نه ریپیټ ته مونږ راایستی دی زما ټبر مړه شوه دی زما خواله مې راغله زه پکې بیمار یم اتم کال مې دی دی زما خواله مې دی زما زوی خواته په یو زوی دی او دی زما خواله مې دی راغلی زه سوچ وکړم دا یو ژوند دی زموږ نه مې چا سره نه مې سره جګړه کړې نه ده کړې لکه تش زما خواله خو راشه تپوس وکړه چې دا سړی بس سبق یې مړه دې خلکو سره مې دومره ښه کړي چې کاروبارونه معلوم ورکړي ښه دې خلکو له ما کړي دي بغلاره کښېنه تا دلته بیا کاروبار کولو ما تکو کار کوو دا خو لکه زما هغه خپل کلي کې وو هر څه برابر ده نه لکه زما اوښه چې هغه تکو کار کوو بس زه هم دې دغه ته واوښتم مالک اوس خو ښه شوی نو ټکه پکه نه شي کولی نشم ګرځېدی نشم الله دې روغ جوړ اوس دا فنکاران ملګري راغلي نو خدای دې خوشحاله کړي هغوی بیا بوتلم څوک راغلي وو یار ډېر کسان سره کراچۍ نه راغلي وو سر ته هم د صفات کسان مانو خورشید او ملکه ډېر کسان وو یوسف وو دا ټول د څونه کسان دي که دا تقریبا 45-40 کسان وو نو هغوی لکه ما هغه هم راکړو منډه ترړه دغه یې راغلي لکه ستان څه پیدا وړه چې نیمړ چې څه رابلی را پسې زما مړه خدای خوشحاله الله دې روغ جوړ کا الله دې درته د خپلو خزانو نه د خپله دره سبب وکړه چې خدای دې چاته مه محتاجه کوه فنکاران نه دي فنکاران فنکاران ټول نن سبا فن نشته که نه ټي وي کې ډرامې نشته ریډیو کې ډرامې نشته سټیج په پېښور کې هغه دغه دی دا جانداد دغه سره هغه غریب هم پروت او جانداد هغه غریب هم پروت دی او بس کنډم دی الله دې پې رحم وکړي په تاسو مو په هغوی ډېره